د ټول مخکې مې چې میریلینډ دنیا ته एकदम نو ټول مخکې به ماته انوسی راکې نه انوسی مې ته مخکې راوغوښته موږ سره خو جی الحمدلله دلته کې 3 مرلې 5 مرلې 8 مرلې 10 مرلې 15 مرلې کانال پلاټونه اویلیبل دي. موږ هغه پروجیکټ کوو کوم چې ان او سی اپروቭ دي. په دې باندې خبر کو فلمونه کې ته ولې نه راته وړه خولې یار دا دې پیدا کړې پروجیکټ په تم ډاکټر دام ډاکټر واحد دا اونرز دي چې دی موږ ته وی لیټ دی شي خکارو کو 2 روپے په سیوا ولګاوه چې څوک ډاون پیمنٹ کمپلیټ کې هغه له مونږ ان سپاټ قبضه ورکو. او ډاکومنټیشن د دې ټوټلی کلیر دی. ټي ایم ای نه هم کلیر دی، انوایرنمنټل نه هم کلیر دی، ډي سي افیس نه هم کلیر. میریلینډ واحد آپشن دی تاسو لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوش نصیبی ده چې کله هم د یو پروجیکټ بسم الله وي او پای کې ناس پروفیشنل خلک مال دعوت راکړي نو په وخت ډېر زیات خوشاله شم چې دوی سره تړلی یو پروجیکټ داسې پروفیشنل خلک چلی سیوا چې هغه په هر معیار باندې پوره وي. میریلینډ یقینا چې داسې نوم دی په مردان کې چې دینه بهترین او غټ او ښکلی زړه راښکونکی پروجیکټ بل نشته. زما په دې ودانۍ کې به دا خبرې اړوزې ونه نیسي زه چې ځو میریلینډ ته. د مردان په سیمه صاحب میریلینډ یو داسې پروجیکټ دی چې د سره تړلې کم خلک دي نو هغه د خپل کار بالکل په معراج کې ناس خلک دي. کلیکشن ته تاریخ صاحب دا خاغلی لک په ګوته کې نو ډیر زیات پیخي د ټول مخکې خو زه تعارف د ډاکټر ظهور کما چې خدای ولا دا ځای ورکړی زموږ خدای الله دی خو الله دوی ته حواله کړی ظهور صاحب ولاړ دی هارون ټیکادار دی او بیا جی لوی بلا هارون صاحب دی چې کم پروجیکټ دی پکې کار کړي بیا ولاړ عبدالاحد دی مارکیټینګ کوي او ډاکټر هم دی بی ډي ایس او بیا ولاړ صاحب د دوبۍ نه والا تر مردانه پورې چې څومره پروجیکټس دي نو ماشاءالله ویلاز دي نو پای کې د سبحان نوم دا چې یو ټایکون دی دا داسې خلک د میریلینډ د پروجیکټ سره تړلي دي او دا داسې خاغلی صاحب چې دی پوجو کې خلک د قتلونو جرګې کوي او خلک معافی هم کوي نو دا سړی به کلم داسې پروجیکټ نه وروړي صاحب چې تا سره به غلا او غلطۍ کوي او بیا په تیره جي په هغه کورسۍ کې اوس هم د دې انوسي پرته ده زه بیا تاسو ته په ګوته کړم چې ما ته انوسي نو انوسي دی الریډي اغوستې ده د مردان پتندي دا یو ښکلې ټیکه ده یو ډېر ښکلی محراب دی میریلینډ لږ راته نور متعارفي کوم چې کوم ښاغلي دي هغوی سره هم کوم خبرې خو د نظر نه میریلینډ تیر کې. د ټول مخکې مې چې میریلینډ دنیا ته एकदम نو ټول مخکې به ماته انوسی راکې نه انوسی مې ته مخکې راوغوښته مطلب دا دی صاحب چې تاسو دلته کله پلاټ اخلئ نو بایي کې به څه خبرې نه وي. دا راته ووایه ډاکټر ظهور چې MBBS ته کله وکړو
تاسو سوال وکړو MBBS نو الحمدلله زما ګریجویشن ایر چې کوم دی 2020 کې زما ګریجویشن شوی دی 21 کې زما بیا هاوس جاب کمپلیټ شو فردر بیا ما کې امیون الحمدلله MPH وکړو په 2023 کې بیا 1 ایئر ما جوب هم وکړو چونکې مصروفیت ډیر زیات و د والد صاحب بزنس یو څه بل څه بزنس ریلیټډ چې څومره سو الحمدلله پر کلینیک دی ولې نه کو چې مطلب پراپرټي تراله ظهور وای پدې پې کا پراپرټي ته خو جی مونږه په دې سوچ باندې راغلو چې تاسو څنګه ګورئ الحمدلله لکه دا آبادی د ورځ ورځه په بره باندې روانه ده او زمونږ څومره پښتانه چې دي څومره اورسي څومره مسافر چې دي مونږه ګورو مونږه اورو هغوی روان دي اسلام آباد او پنجاب او دې طرفونو ته هغوی هلته کې انویسټمنټ کوي پلوټونه علي ډېرې مسایل دي پکې نو موږ الحمدلله د دې پروجیکټ مقصد هم د خپلو پښتنو ورونو مسافرو د هغوی دپاره چې د هغوی د انویسټمنټ یو ذریعه دا جوړه شي او جی د 3 اوله 10 مرلو پورې دا ټول موږ سره خو جی الحمدلله دلته کې 3 مرلې 5 مرلې 8 مرلې 10 مرلې 15 مرلې کانال پلاټونه اویلیبل دي او 4 ایئر انسټالمنټس دي زموږ سره ایزی انسټالمنټ دی الحمدلله 20% ډاون پیمنټ دی جی ډېره مننه د کومه او خوشاله پدې مچ کم پروجیکټ د خلکو ته एकदम نو پای کې هر یو سړی دومره پروفیشنلی تاسو خو په دوبۍ کې په دې پراپرټیز کې پاتې او په دې ځای کې تاسو بلا پروجیکټس وکړل میریلینډ ولې سر غټه خبره ده د هر پروجیکټ یو 3 فیز ای فرست فیز دا د چاغې ته وی فریم سټرکچر چې پاغه کې تزمکا انتقالات کمپلیټ کې باونډري وال کمپلیټ کې او گیټ دویم چې کوم سټرکچر دی هغه ګری سټرکچر دی ګری سټرکچر دی ته وایي چې په دې کې ټول سیوریج سیستم شوی دی پلاټ ډیمارکیشن شوی دی مونږه قبضه ورکو ان سپاټ چې څوک ډاون پیمنټ کمپلیټ کې هغه له مونږ ان سپاټ قبضه ورکو زمونږ چې کوم میریلینډ پروجیکټ زما خوخت هغه ډاکومنټیشن وایز دی بل بلډر چې کوم دی بل دریم چې کوم مهم شي دی هغه دی لوکیشن وایز دا ډیر بیسټ دی بلډر وایز دا ډیر بیسټ دی او ډاکومنټیشن د دې ټوټلی کلیر دی TMA نه هم کلیر دی انوایرنمنټل نه هم کلیر دی DC افیس نه هم کلیر دی کاغذات چې کوم هارون سے بیا دی زما لاس کړی جی اوس چې زمونږ پروجیکټ په کم فیس کې روان دی هغه ته مونږ وایو فینیشنګ د دې میریلینډ مطلب د پروجیکټ دا دی چې فینیشنګ کې مونږ اوس صرف په کنسټرکشن کار شروع کړي مخامخ وتا سو تخکاری دا کورونه شروع دي دلته کې کورونه جوړ شول الته کې کورونه شروع دي نو ان شاء الله دا کنسټرکشن فیس چې کوم دی دا فینیشنګ دی دا د سوسایټي روان دي نو مونږ وایو چې یو ښه پروجیکټ ابابیل ډیلیور کی دا زمونږ د لپاره باعث فخر خبره ده قدرمنو د هارون صاحب خبر بازار مخکې بوزه ماته مخامخ چې کم سړک کاری قدرمنو دا مردان روډ دی دا چونکه دا میریلینډ په مردان ډسټریکټ کې راځي دا روډ چې دی دا ډایرکټ 400 تم تلې ثوابه تم تلې او بیا ورپسې ځه بالکل دا روډ د پاسه باندې جوړ شوی میریلینډ یو داسې پروجیکټ قدرمنو چې ډاکومنټیشن باندې 100% برابر دی خو یو خبر چې کوم هارون صاحب لګه په دبل الفاظ کې زبې لګ کولو کم چې کوم خلک غواړي چې غي انویسټمنټ وکړي او بیا په یو داسې ځای کې صاحب چې هغه د هر قسم لاجونه پاکي دغه سره تړلې مخاوريس خلکینو صاحب میریلینډ واحد اپشن دی تاسو لپاره ها هارون صاحب تاسو را زما خبر رواني زمو خوش نصیبی راځي چې دا داسې پروجیکټ چې چرته پکې ډاکټر ظهور ولاړ دی جی نمبر پکې ډاکټر عبدالاحد صاحب هم د مارکیټ حواله سره مشرکی حاصل تشریف وروړه د بلا ځامن یو زمکو کوم ګوره ډاکټران را دا ډېر ښه کار دی صاحب خوش کلیری سټډي ملا روانه ده ته بس ډاکټر بشي کنه وای بالکل اوس په پجامو کې سونه پیسې پیدا کی ځه پېښ د ټولو بهترین کار خدا دی اصل کې جی پیسې هر یو شیز نه دی یو ویژن پکار دی زما چې کوم ویژن دی دلته کې زوم چې ینګسټرز سپورټ کوم دی پراپرټي داسې فیلډ چې زموږ پراپرټي ډیلر چې کوم دي نو سکیمز نه ډک دي اوس موږ زوم چې ایجوکیټډ خلک دی فیلډ تراشي چونکه ریل اسټیټ موږ سره یو ډیر ټرندینګ او یو ډیر چې کوم دی امپورټنت مارکیټ دی د ایوری کنټری سکسس د گروث د پاره دا غي په باره کې چې کوم دی زما دا ویژن دی زما د دې کمپنۍ ابابیل مارکیټینګ اینڈ ډیولپرز دا ویژن دی چې موږ ایجوکیټډ خلک دلته راولو سوبر پروجیکټس جوړ کو خپل انویسټرز ته ریټرن ورکو او خپل چې کوم دی موږ یو پیسفل کمیونټیز ډیولپ کو جی قدرمنو دغه سوسایټي او خبره وره دا ځان
ځای کرنایک دی ماشاءالله ته مردان اوسیدونکی نه چې زه بیسیکلی هم د سواب یم صحیح ده. مردان کې زما ایجوکیشن روان دی او ظهور څه شو ډاکټر ظهور څه شو تا نه مې دا تپوس کو د ابابیل مارکیټینګ دا ډاکټر صاحب ولاړ دی دا ته دا دې پیدا کړې پروجیکټ لپاره تم ډاکټر دام ډاکټر دا تپوس نه کړو بس دا خو به زه دا ووایم چې دا خو بس الله پاک موږ له یو داسې باز راکړی دی چې دا موږ خرابېدو ته نه پرېږدو الحمدلله او په مارکیټ کې د دوی الحمدلله یو ټریک ریکارډ موجود دی د دې نه مخکې ډېرې پروجیکټس دي دوی ډیلیور کړي که هغه په سوات کې دي که په بحرین کې دي که په پېښور کې دي که په مردان کې دي تا سره به ډاکټر صاحب نورې خبرې هم کوم خو تا سره څنګ کې ولاړ جي د پراپرټي ډان سبحان صاحب ماشو ملک ته ولاړ د اریان بشي پښتانه چې څونه هم ترقي وکړي والله هم پې خوشحالېږو هارون صاحب ولاړ دی ادیم د دوبۍ کې ډېر وخت تېر کړی دی په پراپرټي کې پاتې اوس هم ستاسو هلته ویلاز او پروجیکټ په دوبۍ کې هم روانې دي او دلته هم روانې دي بالکل جی بالکل تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ دلته او زموږ پروجیکټ شکر دی هلته هم روانې دي دلته هم روانې دي خو موږ هغه پروجیکټ کوو کوم چې NOC اپروډ دي په دې به نور خبر کوو فلمونو کې ته ولې نه راته خو ښکلې یار پروجیکټ به کوو نو یاره دا خو ظهور خان راته وایي چې فلمونه نه دي ښه او دا بزنس ښه دی او هغې کې عزت نشته که نه جي او دې کې لږ عزت دی دې د وجې ماشاءالله په لږ وخت کې تاسو ډېر څه ترلاسه کړل بیا پراپرټي خو خلک سوسایټیز ډېر جوړ شو خو دومره پکې سیزونه داسې چې NOC به اکثر خلکو سره ني تاسو د سیس کې پاتې لانجې ډېرې زیاتې میریلینډ د کې تاسو هم کوشش کړئ بلکې دا ټول سیسټم د کې تاسو هم شامل سویل غواړي کتونکو ته چې ولې دا واخلئ یاره مونږ خو جی دا وایو چې انشاءالله مونږ چې کومې پروجیکټ مخکې هم کړي دي یا دا کم پروجیکټ دی نو انشاءالله چې زمونږ نه دلته کې اوورسیز څومره خوشحاله دي مونږ سره پکې زیات اوورسیز هم دي زمونږ وروڼه چې کم بهر دي نو په یو ځای خو هغوی سره ارینجمنټ نه کېږي د پیسو نو مونږ له په انسټالمنټ لکه 4 کاله ډېر غټ ټایم دی په 4 کاله کې مونږ ته په ډېره په طریقه لږې لږې پیسې جمع کوي او مونږ غټه خبره دا ده چې مونږ NOC او انتقال ROCs کلیر دی نو مونږ ډایرکټ پوزیشن ورکوو که یو کس وایي چې یاره زه ځان له کور جوړوم او ډاون پیمنټ کوم نو موږ په ډاون پیمنټ هم پوزیشن ورکو او جی د ایڈوانس ورکو قبضه هم ورکو او قبضه هم ورکو ځان له انتقال هم کو او جی او څه مسله نشته ډېره مهرباني سبحان بھائی چې دی نو دا ماشاءالله د پراپرټي حواله سره یو نوم دی کم سړی چې کله نوم وګټي نو صاحب هغه په پروجیکټ کې 2-3 پیسو ته نه ګوري دا خلک تاوان کوي خو د خپل نوم بیلات نه ملي یو MJ جوړ کړی دی نو دا خلک چې د میریلینډ سره وتړلی شو نو زه تاسو سره په ګارانټۍ سره دا خبره کوم چې ورسیس خصوصا چې تاسو پیسې ډېرې ناویاتې دي نو تاسو به دا سوچ کوئ چې وایي دا پیسې په کوم ځای کې انویسټ کړو نو په مردان کې میریلینډ زما په خیال چې تاسو دپاره یوازینی آپشن دی راشئ دلته کې صرف او صرف ایډوانس ورکړئ او قبضه ترلاسه کړئ سیوا انتقال او نور کوم څیزونه دي به لاس په لاسي قدرمنو زموږ یو ملګری ډېر زیات لچاو دی چې مقبره ته راشو نو اکثر دعا نه کوي میدا ولې ویار دی کې بچاره ټیکادار پوتي وي چې دی خو دې ونه بخي زه ډېر ښه نو قدرمنو ما سره ولاړ هارون بھائی دی خو دغه ټیکادارو کې نه چې دته به دعا کوي او د سره 2-3 مختصر خبر کوم هارون بھائی اول خو خفه نه شي خو نوم چې ټیکادار راشي نو ډېر لچاو دی وي په دې ځای کې په میریلینډ کې ستاسو چې کومې منډې تړلې دي مختصر کتونکو ته ووایئ ډېره مننه یوسف جان لاله په خیر علي زمونږ علاقې ته رالی یوسف جان لاله میریلینډ لحاظ سره زه دا وایم چې لومبنۍ خبره خو دا ده که نه چې دلته دا پروجیکټ موږ کوو که نه نو د دې لینډ اونر موږ سره په دې پروجیکټ کې دی ډاکټر ظهور د والد صاحب ډاکټر کشفت توجه سبحان الله حاجي صاحب او د دوی 2 فرینډ دي فواد خان او اویس خان نو د دې لحاظ سره زه دا خبره کوم چې لکه دلته کوم خلک کور کوي یا کار کوي څه کوي که نه تاسو ټیکهدارۍ خبره وکړه نو زه تاسو ته دا وایم چې واحد دا اونرز دي چې دوی موږ ته وایي لیټ دي وشي ښه کار وکړه 2 روپۍ پیسې ولګوه نو زه کتونکو ته او دا چې څوک دلته راتلل غواړي ستاسو په وساطت سره زه دا پیغام کوم چې زه لکه ستاسو د دې خبرې ذمه دار یم چې لکه مالکانان ستاسو چې کوم دي که نه نو هغه تاسو له ښه شی درکول غواړي هارونه زه به ته دا ووایم چې کوم نومونه تا واخیستل دا د مردان پوزې دي دوی به کله هم داسې یو پروجیکټ نه راوړي
چې کې خپل کتونکو ته یا اخیستونکو ته پاتې شي ستاسو هم دا مقصد دی زما هم دغه مقصد دی او څومره چې دا دی کې څوک غستل کوي نو دا زمونږ د دې پترو زمونږ کور تم رزق او روزي روانه ده خو د مالکانان چې کوم دي کنه نو ډېر روغ خلک دی بل ابابیل ګروپ والا چې کوم زمونږ مشر هارون بای دی ډاکټر صاحب دی نو دی دلته چې کوم دی نو منګه د انسټالمنٹ ویلاز چې کوم دی نو دا پروجیکټ ستونو باندې کورونه ورکوي کورونه ورکي او الحمدلله A+ کیټګری کار دی چې کوم دی نو د خلکو ته یو سانتیا نن سبا یوسف جان لاله خلک روټۍ نشي کور جوړول یو ډېر نو دا چې هارون صاحب دی په دې مردان کې څوک نو د اسلام آباد پنډۍ کې شته خو په مردان کې دا فرست ټایم دی جی تیار کورونه په انسټالمنٹ باندې ورکوي د ډاکټر صاحب والد چې کوم دی ډاکټر کشفت تو چا چې د سوسایټي ده دا غي خبر ارته کوم کله چې موږ دلته کار شروع کوم ماته ټیکداري دی ټول عمر وکا او زمام زندگی تیرا ده نو دلته یو سیمپل جوړو خلک ولی بهریه په پنجاب کې جوړیږي نو دغه مقابله کار موږ دلته نشو کولای نو موږ په هغه سوچ باندې جی لګیای کشفت دوجا جی هم هارون ته میاشتې تیری کړی همداسې او که نانو مولا که دا څوک یاد کی دا ګران کار دی خو سوهان صاحب ګپه موږ خدایو خبره دونه د کلاس وکړه چې ته 1 لک روپۍ په شیخ ملتون کې په کرے ورکې نو لک دلته ورکه کړي تیار کور ته سمو د پس ملو شي هم فرنیچ سولر پکې لګیدلی هم دا سره فرنیچر یار سبا پکې لګیدلی ایس پورې او جی او طارق دا دوی ماده په خدای چې کول غواړي په خدای دا خو تیار کار دی ها په میریلند په اخري پیړو کې لګ نظر په واچوي بیا سره اخري کوم یو دوه خبره زما په کیریر کې بدا اولنې مالکی چاغوي چې هر صاحب غټه دی پکینی خدا سي یو یادګار دی پاتې شي د مردان په دې سیمه باندې د سوسایټي حواله سره چې خلک کوی چې واقعي دلته هم داسې خلکو چې هغه یو خوري سوسایټي جوړ کړه ډیره خاطر نه سه بچي دوه پیسې پکې وګټي د دې د خاطر چې سه وداغي یو نوم پاتې شي خلک د کردار خواهي او د دې میریلند سره تړلې خلک هم کردار خوخي هارون په اخر کې زمون کتونکو ته سکه خودل غواړي نو چې کیمرا حاضر ده چې زه به د ټولو ناول دا خبره وکم چې د ځمکه چې کم ده د کشف الدجا سه پنوم ده او د هغه خپله ده نو هغه ځکه داسې یو سوسایټي د خلکو له ورکول غواړي چې هغه د اسلام آباد د سوسایټو په مقابله کې یو سوسایټي نو هغه ډېر د ګټو د دې پیسو مسو د دې په شوق نه ده دې کې به انشاءالله مونږ 24 هاور امټیک سکیورټي ورکاو دین علاوه مونږ یو غټ کمیونټي سنټر هاسپټل کې د کې انسایډ دی کې به کمیونټي سنټر دی کې به یو سکولي د دې خپل یو قبرستان هم شته او ان شاء الله چې دا مونږ کله فینیشینګ لوس ویلز کمپلیټ کو دله به د بجلی فیډر خپل راځي لوډ شیډینګ به پکې نه لوډ شیډینګ به جنې د ګیس په خپل سره کنیکشنز راځي دا غي نو سه د پر هر څه پیسې میسج جمع شوي دي نو ان شاء الله وخت سره سره چې دا کله مونږ ډیلیور کو نو د دې به یو ایکسټنشن بلاک هم په مستقبل کې جوړېږي ان شاء الله یو جهان مانه هارون صاحب پاسه خډیر سیزونه دي په میریلند کې خو مې په بل پړو کې به ان شاء الله د نوې ډیولپمنٹ سره بیا حاضری ګو تاسو سره ډاکټر عبدالاحد صاحب ما سره ولاړ دی ابابیل مارکیټ حواله سره دی یو نوم دی پر مردان کې ینګ الګ دی او ډېر خولي ویژن دی ډېر خولي سوچ دی خلک دی په میریلند کې انویسټمنټ ولیو کی ډاکټر صاحب یس سر زه به تاسو ته یو جنرال چې کوم د پرنسپل او هم د ټول اډینس لپاره کا پاکستان کې اول اوور د ورلد چې کوم دي چې کوم ځکه هم انویسټمنټ کوي نو سلور سین ته خیال ساتي رومنه خبره ډاکومنټیشن چې کوم ځکه 0 روپے انویسټ کوم آیا التاغي ډاکومنټیشن کلیر دی کنه نه دی لیګل دی الیګل دی سیکنډ بلډر پروفایل دا شیز د چا لکه ځان وکړه وی لکه څنګه چې معلوماتو کې چې ریل اونر سوک دی تھرد انالیسس دي تمام چې تاسو یو ځکه یو روپۍ انویسټ کوي آیا 10 څلور کال پس 3 کال پس تاسو له 2 روپۍ ګټي کنه ګټي یو نیم روپۍ ګټي کنه ګټي او څلورمه خبره دا چې فیسیلیټیشنز وګورئ چې څه فیسیلیټیز دا شیس دی پرووایډ کوي دا سوسایټي پرووایډ کوي کنه پرووایډ کوي دا غي نه بعد چې کوم خپل انویسټمنټ باره کې چې کوم ډیسیژن واخلي میلین حواله سره چې تاسو خبرو کوم زمونږ چې کوم نو NOC STMA انوایرنمنټل دا کلیر دي تاسو په ګوګل باندې چې کوم دی نو EPA چې کوم دی ګورنمنت افیشل ویب سټ ته تللی شي الته کې زموږ انوایرنمنټل NOC به تاسو راشي تاسو سرچ کړئ میریلند د مردان په جنکشن کې واقع دی دیس دینه چې کوم تقریبا 103-4 کیلومترز کې انټرچینج دی بخشالي انټرچینج دی دلته چې کوم مردان سټي تقریبا 10 منټس فاصله کې دا نو دا چې کوم بل دلته کې خوا کې روانه د موږ سره د چې کوم وومن یونیورسيټي د پدې رنګ روډ باندې and in the near future after 10 to 15 years که زه خبرو کوم د CPEC روډ نو یو چې کوم دی دا د دې چې کوم فیوچر ډیر برایټ دی ثانک یو دا چې کوم دی زما ډېر مهرباني هارون صاحب اخر کې بدوم چې سلیکشن د ډېر A1